بسم الله الرحمن الرحیم. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د امر بالمعروف وزارت د وروستي قانون په تړاو اندېښنه ښودلې. د امریکا، برېټانیا او فرانسې په ګډون د شورا 12 غړو هیوادونو یاد قانون د ښځو او نجونو د حقونو ځپونکی سیستماتیک تبعیض او د شخصي ژوند د محدودولو په معنا بللی دی. یادو هیوادونو دغه څه د باثباته سوله ییز او سوکاله افغانستان لپاره شرط ګڼلی او دغه راز یې پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې له خپل نفوذ څخه په استفادې اسلامي امارت د هغو پالیسۍ بدلون ته اړ کړي چې په وینا له نړۍ سره د تعامل او خبرو اترو خنډ رامنځته کوي. بل پلو د ملګرو ملتونو ویاند په افغانستان کې د ښځو وضعیت اندېښمنونکی او د امر بالمعروف وزارت وروستی قانون دې سازمان له کړنلارې سره په ټکر کې ګڼلی دی. خو امارت بیا څه وایي؟ د امر بالمعروف وزارت سرپرست محمد خالد حنفي د نړۍ له دیني عالمانو غواړي چې د دغه وزارت د توشیح شوي قانون په تړاو به هیڅوک د خو ټکی هم پکې پیدا نه کړي او په دې اړه که هر څوک اندېښنه یا پوښتنه لري له دوی سره دې شریکه کړي. ښاغلي حنفي دغه راز ټینګار کړی چې دغه قانون په ډیرو هڅو سره جوړ شوی او دغه وزارت په دې برخه کې ځواب ویلو ته چمتو دي. زموږ څو اساسي پوښتنې: ولې نړیوال د امر بالمعروف وزارت د توشیح شوي قانون په تړاو اندېښنې لري؟ آیا واقعا د دې قانون په پلي کېدو سره به د افغانانو حقونه وځپل شي او که څنګه؟ سلامونه، وخت مو بخیر. زه ښاغلی سادات یم، تاسو ته محراق وړاندې کوم. په دې ټولو مسایلو به راسره ډېر بحث وکړي. دیني عالم او سیاسي چارو کارپوه ښاغلی مولوي حمدالله صمیم صاحب او په سکایپ پر کرښه راسره به په څو شیبو کې څېړونکی استاد ډاکټر محمد الله سخره صاحب هم په بحث کې مل وي. درنو میلمنو، کور مو آباد چې بحث کې مو راسره برخه اخیستې. ښه ښاغلی صمیم صاحب، بحث ډېر ښه راغاست. که پیل دې وکړو له کله چې د امر بالمعروف وزارت قانون توشیح شوی دی له هغې ورځې تر ننه پورې غبرګونونه دوام لري. تېره شپه ناوخته د ملګرو ملتونو امنیت شورا د امر بالمعروف وزارت د وروستي قانون په تړاو اندېښنه ښودلې ده. ولې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سعادت صاحب تاته او ستاسې تلویزیون ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. علیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. داسې په نړۍ کې مختلف نظامونه وجود لري او مختلف عقیدې وجود لري او د بشریت په لحاظ باندې هر عقیده هغه د خپل مقدساتو په رڼا کې ژوند کولی سي. لہذا افغانستان کې د ټول افغانان په قاطع اکثریت سره دا یو مسلمانه جامعه ده. لہذا هغه څه به په افغانستان کې هغه قانون غواړي، هغه نظام به غواړي چې هغه شرعي نظام وي او تګلاره یا محدودیتونه به په هغه احاطه کې ژوند کوي چې هغه شریعت ورته ښوولی وي. راځو د ملګرو ملتو دغه غبرګون ته چې د امر بالمعروف په قانون باندې ښوولی ده او هغه قانون د هغه ماخذ هغه ټول شریعت او فقه حنفي ده، هغه کتابونه دي، هغه فتاواوې دي چې هغه معتمدې فتاواوې دي. چونکې دا قانون له دغه ماخذه راخیستل شوی ده نو دا یو معتمد قانون ده او له شرعي اړخه هغه پوره ده. داسې ملګري ملتونه په دې باندې غبرګون ښیي یا په تطبیق یې اندېښنه ښیي نو دا یو بیله خبره ده. ملګري ملتونه که چیرې د دنیا په سطحه باندې په هر ملک کې په هر هیواد کې د هغه هیواد وګړي د خپل نظام ازادي لري نو په دې اساس باندې د افغانستان د جغرافیې مسلمانان دا خلک هم خپل دین ته باید آزاد پرېښول سي. داسې هغه قانون چې په غرب کې یا په اروپا کې پلی کیږي هغه د دوی دپاره مقدس ده، په دغه انداز باندې د افغانانو دپاره دا شرعي قانون دلته مقدس ده چې په ده باندې عمل وسي. داسې دوی غبرګون ښوولی ده دا په دې معنا باندې ده چې اصل کې دوی له اسلامي نظام سره اساسیت لري. دلته په افغانستان کې چې کله دا نظام حاکم شوی ده د ده تقریبا 3 کاله پرس و. په دې 3 کلو کې د رسمیت دپاره چې د ملګرو ملتو چوکۍ لاسته راوړي هغه نورمونه او قوانین چې د دنیا د رسمیت دپاره وضع شوي دي هغه قوانین اسلامي امارت پوره کړي دي. داسې په رسمیت باندې تر اوسه پورې نه پیژندل کیږي نو دا هغه څه دي چې تر اوسه پورې تبعیضي چلند ده چې له اسلامي امارت او له افغانانو سره کیږي. رسمیت پیژندل ته راځو. د امریکا، برېټانیا او فرانسې په ګډون د دې شورا 12 غړي هیوادونو
دغه قانون د ښځو نجونو د حقونو ځپونکی یا سیستماتیک تبعیض او د شخصي ژوند محدودولو په معنا بللی. آیا واقعا همدغسې یو څه په دې قانون کې دي که نه په دې برخه کې نړیوالو دغه قانون سم نه لوستلی یا په شریعت سره دوی خلاف دي څنګه؟ یو خو دا د لیدلوري مسله ده. اوس موږ مسلمانان یو، موږ په شریعت باندې عقیده لرو او د هغه ځان پایبنده بولو. مثلا د امر بالمعروف په قانون کې د مسلمانو ښځو دپاره حجاب وضع سوی ده او حجاب دا د څه امارت امر نه ده، نه د امر بالمعروف امر ده، دا الهي ارشادات دي. ښځو ته د حجاب هدایت سوی د مسلمانو ښځو ته. نو که چیرې دوی دغه قانون داسې بولي چې دا د ښځو په وړاندې باندې یو زیاتی ده او په دې سره د هغو حقوق ضایع کیږي، شخصي ژوند یې محدودیږي، نو دا د دوی له زاویې که ورته وګورو دا به واقعا هم داسې، ولې د دوی کومه عقیده چې ده په هغه کې دوی آزاد دي. یعنې کافران هغه په یو داسې شکل باندې ژوند کوي لکه یو حیوان چې هغه د زندګي دپاره محدودیت نه لري، چې څه یې زړه غواړي هغه کولی سي. لیکن د مسلمانانو دپاره شریعت هغه خپله احاطه ښوولې ده، د ژوند دپاره یې خپله تګلاره ضابطه ښوولې ده. قرآن و حدیثو له هغه مستنبطه فقه هغو د مسلمان دپاره یو خپله لایحه عمل د ژوند ښوولی ده. نو مسلمانان مکلف دي چې په دغه احاطه کې داخل ژوند وکړي. لہذا دوی که دغه قانون ته له خپلې زاویې ګوري نو دوی ته به دا داسې ښکارېږي چې دا واقعا په تطبیق کې تکلیف ده. لیکن بل پلو ته که موږ راواخو، اوس د دوی په قانون باندې موږ سوال کوو یا اعتراض کوو، دوی هلته ښځه په یو داسې شکل باندې استعمالوي. تاسې به لیدلي وي چې په اروپا کې یوه ښځه له سپي سره له حیوان سره واده کوي. دا د ښځې حقوق تر پښو لاندې کېدل دي. تاسې به لیدلي وي چې هلته له یو ښځې سره په ناجایزه شکل باندې د استجمې تیری ورباندې کیږي. دا د ښځې حقوق ضایع کېدل دي. تاسې به لیدلي وي چې هلته په یو ښځه کې لکه په یو حیوان کې په غاړه کې یو پړی وراچولی وي کشوي یې، دا د ښځې حقوق ضایع کول دي. او داسې د حجاب مسله ده، دا یو شرعي حکم ده، د اسلام حکم ده، مسلمانانو ته دا څه تکلیفي کار نه ده. او د افغانستان په جغرافیه کې اوسیدونکي ښځې چې دي هغه په قاطع اکثریت سره مسلمانې دي. نو هغو ته دغه د حجاب مسله یا د دغه قانون مسله دا داسې ګرانه مسله نه ده ورته چې دوی اندېښنه ورباندې وښیي. ملګرو ملتونو امنیت شورا ویل دي چې کله افغانستان په 1946 یا 15 کال کې د دې برخې کې مدغم شو د سازمان سره و د دغه د اسلامي امر پر راتګ سره دلته ځینې موارد دي وایي چې د دوی هغه کړنلارو سره برابر نه دي. دغه کړنلارې څه دي چې دوی سره برابر نه دي؟ ګوري هغه که چیرې دوی واضح کړي چې د امارت اسلامي کوم قانون چې ده هغه د دوی له تګلارو سره برابر نه ده، خو هغه دوی واضح کړي نه دي. دلته ځینې مسایل هغه داسې دي چې غرب په ټوله کې ملګري ملتونه لکه د دوی د یو ابزار په شکل باندې استعمالیږي. دوی هر وخت له دغسې مبهمو شیانو استفاده کوي چې نظام او دلته ولس د هغه په مابینځ کې فاصله سره راولي. ګورئ تاسې به د دوی د ترهګري مسله اورېدلې وي. د ترهګري مسله 20 کاله وسو، لیکن د ترهګري تعریف تر اوسه پورې نشته چې ترهګري څه ته وایي. امارت په ترهګري کې داخل هم دوی کو او اوس بیا بیرته له ترهګري راوتلی ده. د دې دپاره معیار نه و چې مخکې ترهګر ولې و او اوس ولې له ترهګري راووتو، په دې کې څه بدلون رالی. خو امارت اسلامي چې په افغانستان کې مبارزه کوله د اشغال د خاتمې دپاره یې دا مسلم حق و چې مبارزه یې کړې وی. په امریکا یا په اروپا خو یې تیری نه ده کړی چې د هغو حقوق یې ضایع کړي دي. دارنګه د حقوق بشر لفظ دا یو مقدس لفظ ده. له دغه په استفادې دوی هر وخت خپلو پلیتو اهدافو دپاره له دې نامه استفاده کوي چې حقوق بشر نقض سوي دي. د حقوق بشر دپاره دوی تعریف نه لري چې حقوق بشر تر اوسه پورې څه شی دي، یو جامع تعریف یې څه ده. یعنې که راواخو په عموم کې حقوق بشر دا ده چې د یو بشر حیات ژوند محفوظ وي. نو دا کار خو په دنیا کې خاص کر په افغانستان کې امریکایانو کړی ده چې دلته انسانان وژلو، دلته بمبارۍ کولې، دلته وحشت کاوه.
دلته یې هغه کړنې وکړې چې هغه بشر تاریخ ځینې شرمیږي چې هغه ولیکي دا هر څه دوی کړي دي او د ملګرو ملتو هغو ته د جواز ټاپه ورلګولې وه. نو زه وایم چې دغه مسله چې دوی وایي له موږ سره یې داسې هوکړهلیک کړی ده هلته چې له هغه سره دا قانون ضد کیږي هغه باید واضح سي عملا ښکاره سي. خیر سي. صمیم صاحب دوی وایي چې د باثباته سولیز افغانستان لپاره که چیرې دا قانون تطبیق کیږي د اسلامي امارت نړیوالو سره د رسمیت پیژندلو غوښتنه کیږي رسمي تعامل غوښتنه کوي دغه قانون که چیرې تطبیق سي وایي دا به یې مخ ډپ کړي. آیا واقعا دا قوانین د دې لامل ګرځي چې نړۍ سره به موږ هغه راشدر شه هغه رسمي اړیکو مخنیوی به وشي او که نه؟ ګوري سعادت صاحب د تعامل مسله هغه د دوو ملکو تر مابین زیاتې نړۍ و د افغانستان تر مابین په ګټو باندې ولاړ ده. افغانستان هم خپلې ګټې لري او نړۍ هم خپلې ګټې لري چې له افغانستان سره تعامل وکړي. دغه قانون خو څه په دنیا باندې نه تطبیق کیږي نه په غرب تطبیق کیږي دا خو پخپله په افغانستان په جغرافیه کې تطبیق کیږي او دغه د افغانستان په جغرافیه کې دغه نظام حق لري چې هغه نظام دلته حاکم کړي د امارت چې هغه د دغه افغانانو د خوښې نظام وي او هغه شرعي نظام ده. اوس که چیرې دوی له افغانستان سره تعامل کوي خو د تعامل په صورت کې له موږ هغه ارزښتونه اخلي چې هغه زموږ اسلامي ارزښتونه وي یا ملي ارزښتونه وي یا زموږ د افغانانو کم فرهنګ وي نو دغه تعامل خو له افغانستان سره 20 کاله د نړۍ لرلی دغه ملګرو ملتو چوکۍ ورکړې وه لیکن دلته افغانستان د ثبات خواته بوولی وي کې بې ثباتۍ ته سوق کړی و. تاسې لیدلو چې په دې 20 کاله کې افغانستان د ترهګرۍ په ځاله باندې بدله سوې وه 22 ډلې دلته د دوی په وجود کې جوړې سوې وې. مواد مخدر داسې و چې دنیا ته هم سیپلای کېدو دلې په خپله افغانان په میلیونو انسانان په ده باندې اخته سوي وو. بد امني دونې زیاته سوې وه چې یو سړی له کوره تر مسجده له کوره تر دفتره پورې محفوظ نه و لیکن چې کله امارت اسلامي راغلی د موږ تاسې وینو چې دا هر څه په یو داسې عادي حالات باندې بدل سوي دي چې امنیت کامل امنیت ته په شپه سړی د هیواد له شرق غرب ته تللی سي له شماله جنوب ته تللی سي داسې بده پیښه موږ نه لرو چې هغه دې خنډ سوي وي. نو زه وایم چې دغه قانون دا په دې باندې کوم اثر نه اچوي چې افغانستان بې ثباتۍ ته بوځي او یا له افغانستان سره د تعامل مخه ونیسي خو لیکن په هغه صورت کې که چیرې دوی په افغانستان کې مداخله کوي چې دلته نظام د دوی په فرمایش جوړیږي او دلته قانون د دوی په فرمایش باندې جوړیږي نو دا په خپله یو د حقوق بشر نقض ده د دغه انسانانو چې په افغانستان کې اوسیږي د دغو د ارادې خلاف یو کار کیږي چې ته مداخله کوي ته یو شی ورباندې تپې. ښاغلی صمیم چې له تېرو 3 کلونو راهیسې د افغانانو په شمول له اسلامي امارت غوښتنه کیږي چې باید د نجونو د زده کړو او کار په مسلې کې باید اسلامي امارت دغه زده کړې معطل کړي دي په دې برخه کې باید جدي واوسیږي. په داسې حال کې لوړ زده کړو وزیر وایي چې په دې برخه کې د عالمانو څېړنې روان دي که چیرې عصري زده کړې فرض وي یا فرض کفایي وي دوی به اجازه ورکړي. دغه نړیوالو پلمې هم رانیولي دي چې د نجونو د زده کړو مسله ده او د کار مسله او دا یې له رسمیت پیژندلو سره مشروط کړي دي. دغه ستونزه ولې نه حلیږي؟ آیا واقعا په دې برخه کې کار شوی ده که کار نه ده شوی ده اراده نشته او که نه؟ سعادت صاحب داسې رسمیت دوی د نجونو تر زده کړو پورې معطل کوي دا په خپله یو داسې کار ده چې دوی زموږ په داخل کې مداخله کوي په داخلي چارو کې. دغه ښځې چې له 6مه پورته د دوی د تعلیم عصري تعلیم سلسله ده د دې غم له امریکا سره شته که له ملګرو ملتو سره شته. که چیرې واقعا د دغه له غمه دوی مړه وي او دغه درد دوی ته رسیږي نو د دغو ښځو خو د رسمیت حق هم ملګرو ملتو اخیستی د امریکا اخیستی دی د دغو ښځو دغه مسلم حق چې زموږ سرمایه ده هغه هم دوی کنګل کړې ده. دغه تحریمونه چې سیاسي او اقتصادي دي چې په افغانستان باندې لګېدلي دي د دغه ټول تاوان خو دغه ولس ته رسیږي دغو ښځو ته رسیږي چې دا دوی له غمه مړه دي. نو زه وایم چې په لویه کې خو دغه د رسمیت دپاره دا یو شرط نسته که د ټولو هیوادو دپاره دا شرط وي یوازې افغانستان نه یې پوره کړی خو جلا خبره ده او که د رسمیت دپاره هغه یو ملت و جغرافیه و حاکمیت و د سرحداتو حفاظت و دغه شی شرط وي
نو هغه څه خو په افغانستان کې موجود دي. خو دا دوه مسله دوی وایي که چیرې اسلامي امارت دې ته ژمن پاتې شي ممکن اسلامي امارت په رسمیت سره وپېژندل شي. زه هم له دوی سره دا څه هغه نه لري. اوس مثلا هغه څه چې زموږ د دنیا سره مشترک دي هغه د امنیت مسله ده، د مواد مخدرو مسله ده، د فساد مسله ده، د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې مسله ده، هغه د موږ د دنیا سره مشترک دي. داسې د تعلیم مسله د ښځو په برخه کې ده، نو هغه له دوی سره یې څه تعلق ده، د رسمیت له تعامل سره یې څه تعلق دی دې مسلې سته. موږ ګوري په افغانستان کې هر هغه حکومت چې هغه په خارجي فرمایش باندې چلیدلی وي هغه حکومت دوام نه ده کړی، هغه حکومت د افغانانو ستونزې نه دي حل کړی، هغه حکومت په افغانستان کې امن نه ده راوستی. تیر 20 کلن دوران ته که موږ مخ ور واړوو د دنیا تعامل ورسره او مالي کومکونه ډالر د سیلاب په شان باندې راتلو، لیکن دلته د افغانانو درد نه و دوا کړی. اقلا د ورځې به 1.5 تر 200 پورې مړي کېدلو د افغانانو. په خیر چې همدلته پوښتنه لرم صمیم صاحب، اوس به لاړ شو د ماښام د لمانځه اذان ته. عزتمند لیدونکو اوس هم زه یوې لنډې دمې ته له دمې وروسته هم بحث دوام لري، ملتیا مو وکړئ. عزتمند لیدونکو بیا هم ښه راغلاست، محراق دوام لري. ښه ښاغلی صمیم صاحب، د یو دیني عالم په توګه باندې د نجونو عصري زده کړې په اسلام کې کوم ځای لري او په دې برخه کې د اسلام له اړخه لیدلوری څه ده؟ د نجونو تعلیم د دیني برخه تر هغې اندازې پورې چې هغه حلال و حرام ورباندې وپېژني او روا و ناروا ورباندې وپېژني، روزمره ژوند د اسلام د مبین دین مطابق تیره کړي، دا په هر مسلمان نر او ښځه باندې ضروري دي. مثلا تر شپږم ټولګي پورې که د پورته نه دیني زده کړې ښیم. راځو د عصري زده کړو په برخه کې چې عصري زده کړې دا یو ضرورت ده د هیواد. مثلا موږ دلته په دې هیواد کې انجینر ته ضرورت لرو، لہذا د انجینر جوړېدل چې په کومه طریقه باندې کیږي هغه طریقه ورسره ضروري ده. موږ دلته ډاکټر ته ضرورت لرو، ډاکټر چې په کومه طریقه باندې جوړیږي، په کومو زده کړو باندې جوړیږي هغه زده کړې ورسره ضروري دي. لیکن دغې برخې ته چې د تعلیم مسله خاص کر د ښځو له 12مه پورته، دا مسله زما په نظر باندې تر اوسه پورې چې موږ کومې خبرې د امارت اسلامي د ویان صاحب له خولې اورېدلې دي، تاسې هم اورېدلې دي، هغو تر اوسه پورې د حرمت یا د نارواوالې خبرې نه دي کړې. البته دغه خبره چې وزیر صاحب کړې ده چې په دې باندې تحقیق شروع ده، یعنې معنا دا ده چې د دې په میکانیزم باندې، د دې په نوعیت باندې، د دې په کړنه باندې هغه موږ تاسې افغانان یو په افغانستان کې هره مسلمانه خور ښځه هغه غواړي چې په یو داسې روحیه باندې وروزل شي چې هغه مکمله اسلامي وي. نو د دې دپاره هر مسلمان افغان هغه په دې باندې خوشحاله ده چې دلته یو داسې چوکاټ جوړ شي چې هغه د موږ د مبین دین سره موافق وي، زموږ د افغانانو له فرهنګ سره موافق وي، په دې باندې هر افغان خوشحاله ده. حمیم صاحب، کابو 3 کاله کافي وخت خو په دې برخه کې پرمختګ ونه شو. راځو دې ته چې اسلامي امارت په ځانګړې توګه امر بالمعروف وزارت په پارک، مکتب، پوهنتون ځینې نورو برخو کې محدودیتونه موجود دي. آیا داسې وخت به راسي لکه د اسلامي امارت تېرې دورې ته ولاړ سو، مرحوم ملا محمد عمر مجاهد چې په سیګرټو په نسوارو باندې هم بندیز لګولی و، آیا داسې وخت راتلونکی دی چې په دې سیګرټو نسوارو باندې بندیز ولګېږي؟ ګوري هر هغه څه دلته خو موږ په افغانستان کې د اسلامي نظام دعوه کړې ده او امارت اسلامي وایي چې موږ دلته کامل اسلامي نظام حاکم وو. نو اسلامي نظام په هر عرصه کې یعنې په هر اړخ کې خپله لایحه او تګلاره لري. داسې د ښځو په برخه کې کومه تګلاره ده د شریعت موافق هغه خپل ژوند کولی شي، داسې د نارینه‌وو په برخه کې ده، او داسې سګرېټو نسوار هغه د شرعي اړخه څنګه دي او داسې په طبیعي اړخ باندې دغه څه تاوانونه لري. نو زما امید شته په دغه هر څه کې به موږ تاسو ته دین هر څه ښوولي دي، هر څه یې واضح کړي دي، په هر څه کې یې لار راته پرې ایښې ده.
نو هغه به وخت په وخت سره موږ انتظار کوو چې ځکه چې د مرحوم ملا محمد عمر مجاهد په وخت کې په ټولو افغانستان کې سیګریټ نسوار باندې بندیز لګېدلی و. داسې وخت به راسي چې د اسلامي امارت اوسنی رهبر هم په دې باندې تاکید وکړي باندې کړي. سعادت صاحب هغه څه چې دی هغه اوس هم د امارت په سب کې چې تر څونه پورې موږ لیدلی دي په دو باندې پایبندي شته سیګریټ منع دی او پاتې سو په عام سویه باندې نو په هغه باره کې که داسې یو دم په خلکو باندې دونې فشار راوړل کېږي ډېر معتادان یې شته نو کېدای شي له مشکل سره به مخامخ شي. خو بیا هم ما ویل چې دلته اسلامي نظام چې په هره عرصه کې هدایت کوي باید هغه عملي شي. مخکې تاسې یادونه وکړه چې په تیر کې شاهي نظام، کمونیستي نظام، جمهوري نظام هم راغی خو تر ډیره پورې حکومتونه بیا د خلکو پر مټ واګې ته رسېدلي دي او له واګې وروسته یې بیا شا کړې ده. که چیرې امارات د ملت غوښتنې ته رجوع ونه کړي فکر نه کوئ چې دا حکومت به بقا ونه کړي؟ ګورئ موږ په افغانستان کې حکومتونه واقعي تجربه کړو، مختلف حکومتونه وو خو لیکن هغه حکومتو د ملت چې کوم ارمان و هغه یې نه و پوره کړی. دلته د ملت د ولس ارمان یا هغه قربانۍ چې د انګریزانو په خلاف وي، د روسانو په خلاف وي او د دغه امریکایانو په خلاف وي، هغه قربانۍ د څه دپاره وي؟ هغه د یو اسلامي نظام دپاره وي، هغه د یو خپلواک او آزاد افغانستان دپاره وي، هغه زموږ د ملي او اسلامي ارزښتونو د ساتلو دپاره وي. نو چونکې هغه کسانو چې په هغه وخت کې مقدس جهادونه وکړو هغه جهاد واقعي برحق و لیکن وروسته چې د هغه ثمره وه هغه د حاکمانو له لاسه ووته په بله خوا باندې ولاړو. په دغه 3 کاله کې چې موږ امارت اسلامي مطالعه کوو ورته ګورو نو هغه تر ډیره پورې ګوري د دنیا هر رنګه فشار چې راسي تر ارزښتونو نه تیریږي، تر اسلامي او تر ملي ارزښتونو نه ده تیر سوی او په افغانستان یې خپلواکه ساتلی ده، بهرنۍ او داخلي پالیسي یې خپلواکه ساتلې ده، سرحدات یې محفوظ کړي دي، دلته یو کامل امنیت راوستی ده، د خلکو دپاره یې اقتصادي پروژې شروع کړي دي. په افغانستان کې په هره خوا باندې چې ځې دا د کابل ښار ته چې وروځي په څه طریقه باندې آبادیان یې شروع دي، سړکونه دي، چارایي دي، اوبه دا هغه څه دي چې دا د ولس غوښتنې دي. په عموم کې که چیرې موږ په دغه اسلامي نظام باندې قایم پاتې سو دا د خلکو ارزو ده، دا حکومت په دوام کوي. په څو ثانیو کې حل لاره څه شی کېدلی شي؟ حل لاره د دې دپاره د موږ تاسې د افغانستان چې هر وخت بدبختۍ و خواته تللی ده هغه بې اتفاقي ده، هغه د ولس او د نظام لرېوالی ده، هغه له خپلو ارزښتو تېرېدل دي. تر څو پورې چې موږ متحد و متفق پاته سو دغه نظام محکم وساتو د هغه پښې ټینګې کړو دا د افغانستان په خیر باندې ده. سلامت اوسې سمیب صاحب کور مو آباد چې راغی بس کې ورسره برخه اخیستې وه. عزتمندو لیدونکو بل ډاکټر او څېړونکی محمد الله صخره مو د تخنیکي ستونزو له امله ونسو کړی چې په بحث کې راسره ګډون وکړي. تر بخیر په بله خپرونې کې به راسره وي. بحث مو همدلته پای ته ورسېد. تر بلې خپرونې ستاسې په حضور کې حاضرېږو. په لوی واحد رب وسپارو. لوی الله مو مل شه. ښه وخت ولرئ. له لیدلو مو مننه.